ستا په خبرو کې خواږه جانانا ستا په خبرو کې خواږه جانانا سم مې په زړه به لګېده جانانا ستا هغه وایه 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 کنه ستا هغه وایه 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 کنه بیګا مې سم را یادېده جانانا. السلام علیکم ګرانو کتونکو، پروګرام پیرزونې سره زم ستاسو کوربه محمد شاه دلکش. څنګه چې تاسو پته ده پروګرام پیرزونه کې موږ ځان سره شاعران ادیبان میلمانه کوو، د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو، د هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو. په دغې لړ کې راسره نن زلمی شاعر، ځوان شاعر چا چې د پښتو ادب دپاره ډېر لیک کړی دی، ډېر خدمات یې دي، راز عثمان خیل صاحب میلمانه دیو نه به د دیو شعرونه هم اورو، د دیو په ژوند به خبرې اترې هم کوو. ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې راز عثمان خیل ته سلامونه او احترامات. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. اول خو د ټولو نه مخکې د پروفیسر ریاض فضل داودجي صاحب او بیا د محمد شاهان دلکش ستاسو ډېر امین او مننه او احترامات چې په خپل دغه پیرزونه کې ماته هم دغه پیرزونې راکړې او ډېر مشکور یم. مننه. راز دا راته ووایه چې تا خو به ډېر خلک پېژنې، د فیسبوک د لیکي نه به دې ځان له ډېر مینهوال جوړه کړي. پیرزونې مینهوالو سره به یې په اول ځل باندې ملاقات کېږي، دوی سره خپله پېژندګلو وکړئ چې راز څوک دی او د کوم ځای سره تعلق ساتي. خپل نوم مې محمد یاسین دی، کوم چې راته مور پلار کې ښودی دی، او قلمي نوم مې راز عثمان خیل دی، یعنې یاسین راز عثمان خیل، او تعلق ساتم د چارسدي هشنغر سیمې سره، شاخ نمبر 6 باندې یادېږي. صحیح. څومره وخت نه لګیا یې شاعري کوئ؟ باقاعده توګه یو کال وشو چې باقاعده توګه منډلیک کوم. صحیح. د شاعرۍ استاد مو څوک دی؟ زده کړې د چا نه کوئ؟ شاعرۍ استاد زما هر هغه شاعر استاد دی کوم چې ښه لیک کوي، او زه د هر هغه شاعر ته استاد وایم چې کوم یو معیاري لیک کوي هغې ته استاد وایم. اوس په باقاعده توګه باندې په څه ناسه ډول باندې د استاد محترم سید صابر شاه صابر صاحب نه زده کړه شروع کړې ده. صحیح. څه شي باندې مو ډېر زیات کار کړی دی؟ نظم، غزل، نثر، چاربې ته توجه مو څه شي له زیاته ورکړې ده؟ فلحال په موجوده وخت کې خو غزل باندې زما توجه ده، او دې سره سره مې نظم هم لیکلی دی، افسانه مې هم لیکلې، ټپه مې هم لیکلې ده، ټپیزه مې هم لیکلې ده، او رجحان مې زیات تر نثر طرف ته دی. صحیح. نن به موږ سره پیرزونې مینوالو لپاره څه شریکوئ؟ پیرزونه مینوالو لپاره به یو غزل دی چې په زړه مې شي اخته لکه لړم په نیمه شپه. په زړه مې شي په زړه مې شي اخته لکه لړم په نیمه شپه، چې څل کوي جانانه ستا دا غم په نیمه شپه. واه، ډېر ښکلی دی. نو زما به شي که نه به شي جانانه خدای خبر. زما به شي که نه به شي جانانه خدای خبر، بس دغه یو سودا کرم ریبم په نیمه شپه. واه، ډېر ښکلی. مننه. او درځمه د سماج او توره نه یریږم زه. درځمه د سماج او توره نه یریږم زه، ګلونه دې په څڼو کې یږدم په نیمه شپه. واه، ډېر ښکلی. او هغه ترې نن خیرو نن یې نه ولو نه منو والله، هغه ترې نن هیرو نن یې نه منو والله، پرون چې اشنا کړی و قسم په نیمه شپه. ډېر ښکلی. مننه. هغه په رڼا ورځ هم زما خواله نه رادرومي، هغه په رڼا ورځ هم زما خواله نه رادرومي، زه راز لیونی شوی یم ورځم په نیمه شپه. واه، راز لیونی شوی یم ورځم په نیمه شپه. ملګرو، راز عثمان خیل صاحب را سره ناست دی، نور غزلې ته هم اورو چې خوندونه ترې واخلو. نور به را سره څه شریکوئ؟ بل یو غزل دی چې وخته انتظار را باندې مه کوه. وخته انتظار را باندې مه کوه، سم شه بله لار را باندې مه کوه. او عشق لکه وینه مې عقل وخوړو، عشق لکه وینه مې عقل وخوړو، نور د ژوند روزګار را باندې مه کوه. ډېر ښکلی. مننه. او هر څه خو په صبر تحمل کېږي، هر څه خو په صبر تحمل کېږي، مړه بس تلوار را باندې مه کوه. واه، ډېر ښکلی. مننه. او هر څه چې کوي نو مخامخ کوه، هر څه چې کوي نو مخامخ کوه، پټ پناه ګزار را باندې مه کوه. ډېر ښکلی. او نه پرېږدم پښتو اغیاره ستا په خوله، نه پرېږدم پښتو اغیاره ستا په خوله، دغه یو اعتبار را باندې مه کوه. واه، ډېر ښکلی. مننه. او زه د مزدورۍ نه ستړی راغلم، خان ګورې بیګار را باندې مه کوه. زه د مزدورۍ نه ستړی راغلم، خان ګورې بیګار را باندې مه کوه. او رازه محبت کې حساب نه کېږي،
محبت کې حساب نه کېږي، دا د ګوتو شمار را باندې مه کوه. راز د محبت کې حساب نه کېږي، دا د ګوتو شمار را باندې مه کوه. راز زبردست غزل دې راسره شریک کړي، دا راته هم ووایي چې د کتاب په عقله مو سوچ شته دی او که نه کتاب به مو راضي او که نه؟ یاره باقاعده توګه خو د شاعر عموما دغه خواهش وي چې زه کوم لیکو کوم نو هغه دې بیا زما مینوالو ته څومره چې ما سره مینان دي، څومره زما سره مینه لري خلک، زه د هغوی خپل شعر هغوی ته وړاندې کوم. دغه خواهش چې کوم دی د هر شاعر وي او انشاءالله کتاب اراده مې هم شته دی چې صحیح ده. الله دې وکړي چې ستاسو کتاب زر تر زره چاپ شي او مینوالو تر مخه راشي، مینوال دې خوندونه واخلي. راز نظم را سره هم شریکوي، تاسو د نظم ذکر کړی. نظم در سره شریکوم، یو نظم دی چې عنوان یې دی څلورمه سلګۍ. لا مې هغه چغې غوږونو کې دي، لا زه د هغه شوره نه یم وتی. لا مې هغه چغې غوږونو کې دي، لا زه د هغه شوره نه یم وتی. د درد طوفان مې لا سینه کې پروت دی، په ځان پوهېږم نه چې څه وکړم. زه د چا سوري ته پناه واخلم، اوښکې مې ستړې شوې، قسم مې کړی چې بیا د زړه حال چاته ونه وایم. زه پیغورونو نه یریږم ډېر، خو چې د خور سلګۍ را یادې کړم. زه پیغورونو نه یریږم ډېر، خو چې د خور سلګۍ را یادې کړم. وایم چې په خپلو چغو خلک خبر کړم، او زه د مور د څلورمې سلګۍ قصه د ښار په هر دیوال ولیکم. ولې چې مور مې په رنځور حالت کې زما وړه خور د ګریوانه راښکه، زه هم په دغه وخت د واټ په ور کې بېدمه بوت هسې حیران ودرېدم. د هسپتال هر کس نڅا وتې وه زما د خپو نه، د هسپتال هر کس نڅا وتې وه. خور مې په چغو چغو ځان وجلو، بیا یې زما طرف ته منډې وکړې، زما د خپو نه یې لاسونه تاو کړل. بیا یې زما طرف ته منډې وکړې، زما د خپو نه یې لاسونه تاو کړل. زه حق حیران وم، مانه ساه وتې وه زما د مور د خولې نه وینې بهېدې. زه حق حیران وم، مانه ساه وتې وه زما د مور د خولې نه وینې بهېدې. ما په یوه منډه ځان ورورسوه، زر مې ترې غېږه را چاپېره کړله. هغې هم ماته څه ویل غوښته، خو هغې هم ماته څه ویل غوښته، خو د څلورمې سلګۍ شور پرې نه خوه. د څلورمې سلګۍ شور پرې نه خوه. د هغې راسې مې سلګۍ بدې شي، د هغې راسې مې جړا ورکه ده، د هغې راسې مې خندا ورکه ده، د هغې راسې مې خور ته نشم کتی. بس نور مې د ژوند د هسې زړه موړ دی. رازه بس دغه راز یو راز ښه دی، رازه بس دغه راز یو راز ښه دی. بیا به د زړه حال چاته ونه وایم، لا مې هغه چغې غوږونو کې دي، لا زه د هغه شوره نه یم وتی. زبردست. راز عثمان خیل صاحب په نظم دې هم حد کړی دی، په غزلو دې هم حد کړی دی. الله دې ستاسو حافظه دغه شانې برقراره ساتي چې د پښتو ژبې دپاره خدمت وکړي او پښتو دپاره خدمت وکړي. راز ترنم به درنه هم اورو، بیا پروګرام راغونډو. سمه ده. ترنم یو غزل دی چې مست مست سخنورا پراگونو کے اسیگا، مست مست سخنورا پراگونو کے اسیگا. سارے گام پدنی سا اولا پونو کے اسیگا، سارے گام پدنی سا اولا پونو کے اسیگا. دمیانو ذہن واخلا، دمیانو زلون سرکلا، دمیانو ذہن واخلا، دمیانو زلون سرکلا. د مطرب په شانت جن کړه ربابونو کې اوسېږه، سارے ګام په د نیسا او لاپونو کې اوسېږه. مننه. د خبر چل د زده کړه ژبه دارنګې خوږه کړه، د خبر چل د زده کړه ژبه دارنګې خوږه کړه. د رباب په سینه بره یې تارونو کې اوسېږه،
د رباب په سینه برا یې تارونو کې اوسېږه غږوه شپېلۍ په غره کې او د ګډو رمه بیایه غږوه شپېلۍ په غره کې او د ګډو رمه بیایه د دنیا نه خبره په شپلونو کې اوسېږه سارېګام په د نیسا او لاپونو کې اوسېږه سارېګام په د نیسا او لاپونو کې اوسېږه د صحرا د خاموشۍ د سرندې په خوله ګویا کړه د صحرا د خاموشۍ د سرندې په خوله ګویا کړه لاررارر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 rr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 r
را 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 پسړونو کې اوسېږه سارې ګا م په د ني سا او لاپونو کې اوسېږه. مننه. خوی خصلت لکه د باز کړه، خوی خصلت لکه د باز کړه، د کارغانو ښکار نور پرېږده. خوی خصلت لکه د باز کړه، د کارغانو ښکار نور پرېږده. پاس په باره له وریځو اسمانونو کې اوسېږه سارې ګا م په د ني سا او لاپونو کې اوسېږه. زما هر کلام کې تی ای راز او اطمان خیلا، زما هر کلام کې تی ای راز او اطمان خیلا. هر غزل کې می ژوندې غزلونو کې اوسېږه سارې ګا م په د ني سا او لاپونو کې اوسېږه. واه 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 واه. راز الله تعالی ډېر ښکلې غاړه هم درکړې ده او یو ځل به بیا زه وایم چې د ډېر ژوند خاوند شي چې زموږ لپاره ژوندی. راز په لنډو ټکو کې پیرزونې مینهوالو له پیغام ورکړي، بیا به د اجازت غواړو. پیغامونه خو ډېر دي، خو دغه یو پیغام لرم چې مینه وشیندئ، مینه وکړئ، مینه وکړئ. نفرت له ماتې ورکول دي او هغه په دې باندې چې کله موږ د یو بل نه نفرت باقاعده توګه کوو نو بیا نفرت نه ختمیږي، خو که کله موږ مینه شروع کړه نو دغه نفرت به ختم شي او په مینه باندې ژوند قایم دی. ځکه چې د مینې دا نوم داسې دی چې دا د الله د ذات نه شروع شوی دی، د نبي د ذات نه شروع شوی دی، نو باید چې موږ مینه وکړو نو ژوند به ډېر ښکلی شي. صحیح. راز موږ له دې وخت راکړو، پیرزونې مینهوالو سره کېناستې، شعرونه دې وویلې، خبرې دې وکړې، د وخت راکولو او د ناستې مو نړۍ مننه کومه. دلکشه مننه ستاسو کومه چې په دومره لنډ تنګ وخت کې او بیا په دومره مصروفه ژوند کې تاسو د دغه ادب دپاره یو ځانګړی مقام لرئ او بیا دا ستړی کوئ چې د یو ځای نه بل ځای ته، د بل ځای نه بل ځای ته ګورئ، شاعر ګورئ، شاعر رالټوئ. که زما په خوله باندې خو دغه یو خبره راځي، زه وایم که دلکش نه و، مطلب پیرزونه نه وه یا داسې بل یو سوشل میډیا والا ملګری نه و، ادبي ملګری نه و، نو باید چې شاعران چا نه وپېژندلي. مننه. راز صاحب ستاسو خپل نظر ډېر خوږ دی، دروند سړی او الله دې وکړي چې مونږ په خپل مقصد کې کامیاب شو. ملګرو دا یاسین راز عثمان خیل صاحب چې تاسو ته خوندورې خبرې او خوندور شعرونه واورېد. انشاءالله بل پروګرام کې بیا ملاقات کیږي. تر هغې دمه چېرته یې هاد آباد او بریالي اوسئ.